سلامونه ملګرو، زیاتره په واتس اپ کې دا پوښتنه کوي رانه چې څنګه موږ یو یوټیوب چینل ولې نه مونټایز کیږي کله چې موږ له اي آی څخه ګټه اخلو. ګورئ نو دا ویډیو زه تاسو لپاره ما جوړه کړله. اي آی مطلب دا ده چې کله تاسو ویډیو جوړوئ، مثلا په اي آی کې تاسو ساوند، افیکټ، ویډیو هر څه تاسو ته اي آی کوي، ښه په ایچ ډي شکل یعنی ښه کوالټي مو لري، خو دا چینل نه مونټایز کیږي. د دې لپاره دا مونټایز کیږي نه ځکه چې یوټیوب دا پیژني چې تاسو پکې هیڅ زحمت نه دی ویستی، ټول زحمت د اي آی ده. مطلب هر څه هغه درته جوړ کړي دي، نو دې په اساس نه مونټایز کیږي. که چیرې تاسو ویډیو جوړوئ، خپله پکې خبرې کوئ، خپله معلومات ورکوئ، یا د بیک ګراوند کې یا کامرې ته ظاهرېږئ، یا خپله کوم هر څه ډیزاین خپله کوئ، نو هغه چینلونه بیا مونټایز کیږي ځکه تاسو زحمت ویستی ده او یو نوی شی هم وړاندې کړی ده. نو یوټیوب داسې خلکو ته ضرورت لري، نه د اي آی په رقم. او اي آی نه هم تاسو ګټه اخیستی شئ په کمو بخشو کې، مثلا بعضې جوو کې ترې نه ګټه اخیستی شئ. نو که چیرې تاسو ویډیوګانې مکمل په اي آی کې جوړوئ، نو تاسو یوټیوب به هیڅکله مونټایز نه سي. نو دا هم د یوټیوب په نوي اپډیټ کې هم فقط همدغومره خبرې ذکر کړې وله. زما چینل هم درسره لایک او سبسکرایب کړئ، او که څوک غواړي په پښتو باندې یوټیوب زده کړي، نو دا چینل خاص د تاسو لپاره ده. دلته هر څه موږ په پښتو ژبه باندې او ډېر په صحیح طریقه تاسو ته تشریح کوو د یوټیوب.